د 3.40 غیر متوالي 2 متوالي اشاریه عدد د عددونو په کوم سیټ پورې اړه لري؟ مخکې له دې چې معلومه کړو دا عدد د عددونو په کوم سیټ پورې اړه لري، راځئ دا عدد به لومړی دلته ولیکو. وبښیو چې دا عدد څه معنی؟ 3.40 غیر متوالي 2 متوالي اشاریه کسر یا اشاریه عدد مساوي کیږي په 3.40 2 یعنی که هر څومره نور دوام ورکړو، که هر څومره نور مخکې لاړ شو، بیا به هم 2 په لاس راوړو. نو په لنډ ډول یې په اشاریه کسر کې داسې لیکو چې 3.40 غیر متوالي 2 متوالي اشاریه کسر یا متوالي اشاریه عدد. دلته د نری خط د متوالي معنا ورکوي، یعنی د 2 رقمونه متوالي رقمونه دي. نو د دې عدد په معنا پوه شو. راځئ اوس به معلوم کړو چې دا عدد د عددونو په کوم سیټ پورې اړه لري. موږ مخکې د حقیقي عددونو په اړه خبرې کړې دي. ویلي مو دي چې ټول ناطق او غیر ناطق عددونه حقیقي عددونه دي، یا هم که داسې ووایو چې د ناطق او غیر ناطق عددونو د یووالي سیټ د حقیقي عددونو سیټ دی. یعنی ټول هغه عددونه کوم چې د عددونو په محور باندې لرو، که څه هم ناطق وي او یا هم غیر ناطق وي، دا ټول عددونه حقیقي عددونه دي. راځئ دلته به د عددونو یو محور رسم کړو. په دې ډول به د عددونو یو محور دلته رسم کړو. که دلته -1 ولرو، دلته 0 ولرو، دلته 1 ولرو، دلته 2 ولرو، دلته 3 ولرو او دلته 4 ولرو، موږ ویل چې د عددونو په محور باندې ټول عددونه حقیقي عددونه دي. دلته به دا عدد 3.40 غیر متوالي 2 متوالي اشاریه عدد به د عددونو په محور باندې کېدای شي د 3.40 او 3.4 یو ترمنځ وي. یعنی دا عدد د عددونو په محور باندې کېدای شي دلته وي. نو داسې ویلی سو چې دا عدد خامخا یو حقیقي عدد دی. دلته به ولیکو حقیقي عدد. خو موږ ویلی چې حقیقي عددونه په 2 ډوله دي، ناطق عددونه او غیر ناطق عددونه. غواړو معلوم کړو چې آیا دا عدد یو ناطق عدد دی یا هم که یو غیر ناطق عدد دی. ناطق عدد یا نسبتي عدد. موږ ویلي دي چې که چیرې موږ وکولی سو یو عدد د 2 تام عددونو د نسبت په توګه ولیکو، نو هغه عدد یو ناطق یا نسبتي عدد دی. یعنی ټول هغه عددونه چې موږ کولی سو د 2 تام عددونو د نسبت په توګه ولیکو د نسبتي عددونو په نوم یادیږي یا د ناطق عددونو په نوم یادیږي. یعنی که دلته موږ p یو نسبتي عدد ولرو، یو نسبتي عدد یا هم یو ناطق عدد، که p یو نسبتي عدد وي، باید دا p نسبتي عدد موږ وکولی سو د 2 تام عددونو د نسبت په توګه ولیکو یا هم صورت په مخرج باندې. دلته به هم دا عدد، دا اشاریه عدد به، دا اشاریه کسر به په عام کسر بدل کړو. وبګورو چې آیا یو نسبتي عدد دی که نه، یا یو ناطق عدد دی که نه. راځئ دلته به یې بدل کړو. وبلیکو چې 3.40 غیر متوالي 2 متوالي اشاریه کسر یا اشاریه عدد مساوي کیږي په. موږ ویلي دي که چیرې موږ داسې اشاریه کسر ولرو چې د غیر متوالي او متوالي رقمونو څخه مرکب وي او غواړو په عام کسر یې بدل کړو، نو لومړی په صورت کې موږ د ټول اشاریه رقم څخه غیر متوالي رقم تفریق کوو او په مخرج کې د متوالي رقمونو په ځای 9 لیکو او د غیر متوالي رقمونو په ځای 0 لیکو. دلته به هم داسې وکړو. دا 3 د سي عدد په توګه لرو، 3 به د سي عدد په توګه دلته ولیکو، یو کسري خط به ولیکو د ټول اشاریه رقم څخه چې 402 دی. غیر متوالي رقم تفریق کړو چې 4 دی. په مخرج کې به د متوالي رقمونو په ځای 9 ولیکو او د غیر متوالي رقمونو په ځای به 0 ولیکو چې مساوي کیږي. 3 به د سي عدد په توګه ولیکو، کسري خط به ولیکو، نظر نسو مخرج به خپل ولیکو، تفریق به کړو. د 2 څخه که 0 کم کړو 8 پاتې کیږي. د 2 څخه 4 نسو کمولی. د دې 4 ضریز څخه به یو ضریز پور کړو تر څو 10 سلیزه سي. د 10 سلیزه څخه به یو سلیز پور کړو تر څو 10 لسیزه سي. 10 لسیزه او 2 لسیزه 12 لسیزه. د 12 لسیزه څخه که 4 لسیزه کم کړو 8 لسیزه پاتې کیږي. دلته 9 سلیزه پاتې دي او دلته 3 ضریزه پاتې دي. 3 سي 3980 پر 900
کیدای شي دا کسر اوس غیر واجب کړو. کسري خط به ولیکو. غیر واجب کول موږ ویلي وه چې په دې ډول ترسره کوو چې مخرج خپله لیکو او صحیح عدد د مخرج سره ضربو، حاصل یې د صورت سره جمع کوو. یعنی 3 ضرب 9900 جمع 3988 مساوي کیږي. بیا به هم مخرج خپله ولیکو 9900 3 ضرب 0 0 3 ضرب 0 0 3 ضرب 9 28 دوم حاصل 3 ضرب 9 28 28 او 2 29 یعنی 3 ضرب 9900 900 کیږي. جمع 3988 3988 مساوي کیږي. اوس به یې سره جمع کړو. یو کسري خط به ولیکو، مخرج به خپله ولیکو 0 او 8 8 0 او 8 8 و او 9 14 لیکو یو محصل، یو او 9 لس او 3 14 لیکو یو محصل، یو او 2 3 یعنی 3488 پر 9900. ګورئ دا شریک کسر مو په دې ډول په عام کسر بدل کړئ او د دوو تام عددونو د نسبت په توګه مو ولیکئ. نو ویلی سو چې دا عدد یو نسبتي عدد دی. دلته به ولیکو نسبتي عدد. وموښودل چې دا عدد یو نسبتي عدد دی. داسې وایو چې ټول متوالي اعشاري کسرونه یا متوالي اعشاري عددونه نسبتي عددونه دي. یعنی نه یوازې دا عدد یو نسبتي عدد دی. که چیرې هر ډول اعشاري متوالي اعشاري عدد ولرو هغه عدد یو نسبتي عدد دی. دلته د عددونو په محور باندې دا تام عددونه لرو. دا تام عددونه هم نسبتي عددونه دي، ټول مکمل عددونه هم نسبتي عددونه دي او ټول طبیعي عددونه هم نسبتي عددونه دي. یوازې هغه عددونه نسبتي عددونه نه دي چې هغه په غیر تکراري ډول موږ نامحدود یا بې نهایت عددونه په لاس راوړو، لکه په پای کې